آیا ته په دې پوهېږې چې تا ملګری د تا په شخصیت، د تا په دین او د تا په راتلونکي باندې څومره ډېر اغېز لري؟ ته دغه دوه میوو ته وګوره. یوه میوه چې د جوړ او روغه ده، د یو آلو جوړ دی، او د بل آلو چې دی خوسا شوی دی. که چیرې تاسو دغه جوړ آلو د دغه خوسا شوي آلو سره څو ورځې کېږدئ، تاسو به ووینئ چې دغه خوسا شوې میوه د ایتلین ګاز تولیدوي، او دغه د ایتلین ګاز د دې لامل کېږي چې دغه جوړه میوه هم د هغې سره خوسا شي. تاسو په ژوند کې د تاسو د ملګرو تاثیر هم په همدې شکل سره دی. که چیرې تاسو ناسم ملګري وټاکئ، تاسو ژوند به تاسو د ژوند مسیر به ناسم لوري ته لاړ شي. دا په علمي شکل سره هم ثبوت شوی ده. په قرآن کریم کې هم الله تعالی موږ ته فرمایلی دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې هم په دې هکله موږ ته لارښوونه شوې ده چې موږ باید خپل ملګری او دوست څرنګه وټاکو. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي په سورة توبه کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، د الله تعالی څخه وډار شئ او له رښتونو سره به اوسئ. دلته تاسو ته د اوسېدلو لاره ښودلې ده چې له چا سره واوسئ، یعنې ملګری څرنګه انتخاب کړئ. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو د خپل ملګري په دین یئ، یعنې تاسو ملګری باید څرنګه انتخاب کړئ چې تاسو په دین کې حتی هغه اغیز لري، تاثیر لري. په یوه څېړنه کې چې په 290 کسانو باندې ترسره شوله، په مختلفو ډلو باندې دغه کسان وویشل شول چې بعضو کسانو ته په سیاسي برخه کې ویډیوګانې وښودل شوې په تلویزیون کې، بعضو کسانو ته په طنزي برخه کې، بعضو کسانو ته په ټولنیزو برخه کې ویډیوګانې وښودل شوې. او کله چې دوی ته دغه ویډیوګانې ښودل کېدلې، دوی مغزونه د MRI ماشین په واسطه، د FMRI ماشین په واسطه سکن کېدل. جالبه دا وه، څېړنو دا وښودله، معلوماتو دا وښودله چې هغه کسان چې په یوه ډله کې به وو، په یوه ګروپ کې به وو، د هغوی د معلوماتو تحلیلول او د هغوی عکس العمل ښودل یو له بل سره ورته وو. دا د دې ښودنه کوي چې موږ په کوم ګروپ کې وو، کوم ملګري چې لرو، په همغه شکل سره زموږ فکرونه او زموږ عادتونه جوړیږي. یعنې که چیرې تاسو 5 کسان داسې ملګري ولرئ چې هغه د پرمختګ شوقي وي، ته به 6م کس وي چې پرمختګ به کوې. که چیرې ته 15 کسان داسې ولرئ چې هغه یو سپورټ علاقه ولري، هغه ورزش وغواړي وکړي، ته به 6م کس وي چې ورزش به کوي، او د هغوی فکرونه به تا په ذهن باندې په ناخبره توګه اغیز کوي، تاثیر به کوي. یعنې تاسو باید خپل ملګري ډېر په دقت سره وټاکئ. اول خو هغه ملګري اصلا مه ټاکئ چې تاسو د الله تعالی څخه لرې کوي، تاسو د آخرت څخه لرې کوي. یعنې دا باید تاسو بیخي بند کړئ په خپل ژوند کې. دویم هغه ملګري باید تاسو وټاکئ په خپل ژوند کې چې تاسو د پرمختګ طرف ته بوزي، تاسو یو ښه مسیر ته بوزي، تاسو یو ګام پورته بوزي. تاسو باید دغه خپل مسیر وټاکئ، د خپل ژوند باید وارزوئ چې کوم طرف ته روان دی، او په دې کې تاسو د ملګرو اندازه څومره ده، اغیز یې څومره دی. هغه ډاټا معلومات چې ته خپل ذهن ته د ملګرو له معلوماتو څخه اخلي، ملګرو له ذهنونو څخه اخلي، هغه کس کېږي چې د هغوی څخه د کوم معلومات، کوم ډاټا اخیستې ده. یعنې زموږ ذهن چې کومه خروجي لري، د هغه ورودي، یعنې هغه څه چې زموږ ذهن ته داخلېږي، د هغو سره اړیکه لري. نو ته څرنګه د خپل ځان څخه انتظار لرې چې ته به یو بریالی شخص شي، په داسې حال کې چې شاوخوا د ټول ناکامان در ټول کړي دي؟ ته به څرنګه یو دینداره شخص چې ټول خلک د بېدینه در ټول کړي دي؟ خو هغه تا په ذهن باندې منفي تاثیر کوي. نو خپل ملګري مو تاسو په ښه شکل سره وټاکئ. او دا تاسو د خپلو نظرونو په برخه کې راته ووایئ چې تاسو کله چې یو ملګری ټاکئ، کوم معیارونه تاسو د خپلو ملګرو په انتخاب کې لرئ.